د پښتون قومي جرګې په اړه د زلمي خلیلزاد او امرالله صالح شدید غبرګونونه. دغو دوو افغان او امریکایي چارواکو د جرګې په اړه څه ویلي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. امرالله صالح وایي چې د پښتنو په جرګه کې د ښځو شتون د پښتنو په اړه وړاندې شوی روایت بدل کړی دی. د اسلامي امارت پروژه له ډېر پخوا څخه افغان ولس او نړۍ ته د پښتنو د یو واقعیت په توګه وړاندې شوې ده. د اسلامي امارت پروژه له ډېر پخوا څخه افغان ولس او نړۍ ته د پښتنو د یو واقعیت په توګه وړاندې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ناسم تصور ړنګ او له منځه یوړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بدیل پښتون حقیقت وړاندې کړ، چیرته چې یو پیژندل شوی مفتي له ښځو سره په لویه جرګه کې ناست دی. دا په دې معنا ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د شریعت هغه انځور ته انساني بڼه ورکړي چې د هیبت الله ډلې له فهم څخه بهر دی. د پښتنو د عدالت غوښتنې دا لویه جرګه د افغانستان ټولو توکمونو ته هم دا استوزه ورکوي چې پاڅېږئ، طالب له منځه یوسئ، ویې ښځې مو راژوندۍ کړئ او غږ مو پورته کړئ. دغه استوزه ډیروي چې قبایلي سیمه د ځنګله یوه لرې پرته سیمه نه ده، لکه څنګه چې تاسو ته له لسیزو راهیسې ویل کیږي. موږ متمدن او سوله غوښتونکي یو، له موږ مه ویرېږئ، زموږ ملاتړ وکړئ. صالح وایي د پښتنو په توکمیزه لویه جرګه کې سمبولیزم هم د ستاینې وړ دی. دلته د تورې ننداره نشته، د وینو تویولو او وژلو ناره نشته، وی آی پی کلتور نشته. دلته د درناوي او احترام او منلو رښتینی چاپیریال شته. دا د طالبانو کلتور ته ستر نه ویل دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر خپل ستونزه پراخوي. هغه وایي چې نوموړي د پاکستان تر ټولو مشهور سیاستوال د یو شمېر غلطو تورونو پر بنسټ بندي کړی او اوس یې د بشري حقونو پر مدافع پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. خلیلزاد د جمعې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه په سیمه ایزه توګه د خپل هیواد تاریخي دښمنانه اړیکې له هند سره پراخې کړي دي او په حقیقت کې اوس یې د افغانستان پر وړاندې تاوتریخجن دریځ نیولی دی. هغه ډیره کړه اسلامي امارت یادونه کوي چې اسلام آباد د داعش پر پټنځي بدل شوی او دا چې منځنۍ اسیا ته یې په خپل وروستي یون کې له سیمه ایزو کارپوهانو او چارواکو څخه هم دا اوریدلی دي. خلیلزاد وایي که دا څرګندونې رښتیا وي، دا له اور سره له لوبو کولو بدتره چاره ده. جنرال منیر دا هیواد کوم لوري ته بیایي، د هغه سټراټیجي څه ده؟ پاکستان د لا ښه وضعیت جوګه دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.